سلامونه ملګرو جوړ تکړه په دې چې روغوي ما خو درته ویلي چې بلجیم ته راغلی یو او بلجیم کې د یو وړوکی ښار دی ښارګوټی دی چې تینې نومیږي دلته راغلو زما د یو دوست کره د خپلوان کره زما د وطندار کره خوشحال جان چې یو څه مشکل لرل په دې ساړه کې خو مشکلات هم ډیر شي نو اوس روغ جوړ تیار دی رښتیا دی د محمود سوما زوی دی سوما صاحب د خدای وبخي دی په افغانستان کې د علمي شخصیت او د پوهنې په برخه کې ډیر کار کوي په نورو برخو کې دی د لوړو زده کړو وزیر تیر شوی و د کور ته راغللو او غواړم چې د ماشومانو د تنکیو ځوانانو د ژوند په اړه هم لږ در سره وغږېږم دلته دا پیشو چې د لیلي نومیږي او دا ګوره دا خپل بهر انګړ ته ګوري او ګرام هم نه داسې ښکلی انګړ چې وي نو هر چاته خوند وري ای لیلي سلام هلو سلام ښه دلته بله پیشو سلام سلام سیلی ستړي واشي دا چې د سیلی نومیږي سیلی اوس دغه دی دیګ پخوي خو دا نور کمالونه هم لري سیلی جانې زه غواړم چې ته موږ سره دا جمع وکړې چې ته خو دا وطن ته چې روغلې وړیکې وې او یې نه دې نه وړاوې چې په بل وطن کې وې بیا یو وطن نه دلې روغلې دا مسافرت چې د دام را ډېر تېر شه که نه تو ته سخته نه وه چې ژبه زده کړې خلک کلچر سره بلده شې سخته وه که اسونه وه رښتیا چې ووایم سخته وه ځکه چې اول نه اول خپل مملکت کې ستر شوي هم نه یو یا بل چا کلتور زده کوه بیا دو ترڅه بیا هم یو بل کلتور زده کوه سخته وي انسان خو هېڅ خو انشاءالله بلده شوي هېڅ اسونه د جنکۍ خو به د سیلۍ خو به تیاره نه رسي په دغه کې که نه وي لږ څه چرېدلی شي بخار درېمي اصیل تڼای دی دی د هغه کې عکاسي کې اصیله لږ حوصله سره وکړئ سیلۍ نه یې والي مه پوښتنه بله کړم بله پوښتنه دا ده چې مو مخکې کلچر برخه وکړه دا دې څومره سوتلی دی خپل کلتور نام خدای زه خو چې وینم دغه دی دیګ لړی او ټکرای دی په سار دی وطني جمعې دی وغوستې دي دا سخت دی که اسون دی چې سړی وسوتي کله چې خپل خلک لري په یوه مملکت کې ویسره یو ځای ستر شي سخته نه وي کلتور پاتې کېږي په منځو کې او خلک به څه یایي نه چې مثلا په دا رقم جمعې کې بیدیا وځي خلک به خوند نه څخه بیایي نه په داسې کې نه دې د کلتور خوند هم ورکوي که نه نور هم خوند ورکوي د کلتور خبره مې چې وکړه نه پوهېږم چې ته به کیدای شي شرمېږې به که څه وي خو زه خلکو ته ویلی شم زموږ بچي چې دي ښکلی اتڼ کوي او ته هم اتڼ دې زده دی لکه چې سیلۍ اتڼ زده دی نه دی ویر کړی بله کیسه مې درته کړه چې د ژبې مخ ته څه وه درته ومې چې ژبې زده کول کیدای شي سخت وي څه ژبې دې زده دي داسې 15 شپږ ژبې مې زده دي په دا عمر کې 15 شپږ ژبې دي جنکۍ زده دي خو کومې کومې ژبې دي روسي پښتو فارسي نیدرلندي انګلیسي و هغه فرانسوي خو نه په دا کم عمر کې دې څرنګه زده کړې دومره ژبې ولې ویلې که ودرولې خلک نه خبرې څرنګه یا سخته ده چې ووایم هغه دغه یوه مملکت ته بل مملکت ته چې ځې زده کېږي مکتبو کې هم ښیي دغه تلویزیونونه سریالونه چې په تلویزیون کې وي هغه وخت اسونه زده کېږي نو ډېره د نه ځورومه خلیله د ژبې خبره ده چې وکړه چې یوه ژبه ده چې زده وي یو انسان یې چې دوی دې زده وي دوه یې چې درې خو ته 15 انسانان شو معنا دا چې جامع الکمالات یې خلی وایي یوه کیسه په د ژبې دې په ټوله درته وکړه اول مثلا по-русски. Ты говоришь по-русски, да? Конечно. И прекрасно говоришь, как говорится. Конечно. Это хорошо. И сколько было лет, когда ты пришла сюда, приехала? Мне было 12 лет. Приехали сюда и начали жить здесь, в Бельгии. Я چې 12 کلنه وم چې دې وطن ته راغلم او دلته مې ژوند شروع کړ نو روسي یې زده وه په دلته چې راغلی دې وطن ژبه خو نیدرلندو او فرانسوي دو که نه په دغه ژبه زه پوښتنه نشم دې راکړی ځکه مو نه دي زده زه به په انګلیسي پوښتنه نه وکړم So how difficult was to learn Netherlands or French? It wasn't as difficult for me because I was still a child, and when you're a child, you're learning the languages so fastly. But yeah, it differs from person to person. For example, my brothers, they're a bit older than me. They had a bit of difficulties to learn the languages, but for me it was
د بله پوښتنه مې داسې وکړه چې دې وطن ژبه چې نیدرلند دا وطن البته دوې ژبې لري لکه موږ افغانستان پښتو فارسي دلته یا دوې ژبې دي فرانسوي او نیدرلند یا هالنډي ژبه دوی وایي چې دا هم ډېره سخته نه وه ځکه د عمر خبره ده په کم عمر کې ژبه زر زده کېږي دا خبره دقیقا موږ ته یې ژبې زده کول سخت دي خو ښه ده چې موږ روسی میزدادو فارسی هم میفهمی؟ بله. فارسی از کجا یاد گرفتی؟ ما که در روسیه بودیم اونجا مادر پدرم خارخونده دوستایشان کلگی فارسی زبان بود که همو یاد گرفتم دیگه دا هم فارسی شو دوستا ایرم در نظر داشته باشه نه دختری که در این کشور کلان شده زبانهای گوناگون یاد گرفته به شمول زبان فارسی با امید از اینکه همه همشهریان من افغانان من زبانهای کشور خود که هر دو زبان که زبانهای رسمی هستند پشتو و دری را یاد بگیرن تشکر خب نه رو دیرو نزور ما چه یای فعلا چه دی ویلی چه یای اوس بزنس منیجمنت مارکیټینګ یم دا یو کور نور هم پاتې شو چې خپل ډیپلوم واخلم نو جنکۍ پوهنتون یې یوه رشته یې ویلې ده اوس بله رشته یې شروع کړې ده غواړي چې ماستري ویایي په دا هیله چې موږ ټول خلک کامیاب وي او اشپزخانې ته خو زه ډېر نه درځم بیا بیا چې ته په اشپزخانه کې څه کوې که نه خو معنا ده چې د کورونه هم کې دیګونه لړې او درس یې او انشاءالله په دا ورځو کې له کوره شروع کړي که نه وظیفه نو کامیابي د غوړه مسئله جانې خوشحاله ده مننه نو ملګرو په همدې ځای زه هم در سره خدای پاماني کوم تر بیا او افغانان چې هر چیرې وي روغ جوړ تیار او بریالي دي وي